السلام علیکم ورحمت الله. ابو امین الله سے محترم پوښتنه کړې ده چې د لیلة القدر شپې کم فضیلت او غوره ده د ټولې شپې ته شامل دی او که د شپه کې یو خاص وخت دی چې دغه وخت کې به الله تعالی دعاګانې قبلوي او دغه وخت کې چې عبادت وکړو هغه به د زرو میاشتو په عبادت باندې حسابېږي. اوله خبره خو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې تاسې لیلة القدر په اخرنو لسو شپو د رمضان کې ولټوئ او بیا دغه اخرنو لسو کې په تاقو شپو کې ولټوئ. نو لیلة القدر د رمضان په اخرنو لسو کې ده او لسو کې بیا کمې تاق شپې چې دي دغې کې یوه شپه ده، یا یویشتمه شپه یا دریشتمه یا پنځویشتمه اوویشتمه نهشتمه. او دغه شپه هم په هر کال کې دغه یوه معلومه شپه نه وي، بلکې دغه شپه تغییر کوي. یو کال یویشتمه وي، بل کال دریشتمه وي، بل کال یویشتمه وي، بل کال نهشتمه. دغه شان چې د الله تعالی کومه شپه خوښه شي هغې شپې ته تغییروي. او په دغه شپه کې الله تعالی ډېر خیرونه او برکات اچولي دي. د ټولو نه لوی خیر او برکت یې دا دی چې الله تعالی په دې شپه کې قرآن کریم رالیږلی دی. الله تعالی وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه. الله تعالی موږ دا قرآن کریم رالیږلی دی په دغې مبارکه شپه کې چې د هغې نه دا لیلة القدر مراد ده. بل خیر یې دا دی چې په دې شپه کې الله تعالی د انسانانو تقدیر ملایکو ته سپاري. اگر که د انسانانو تقدیر د انسان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکلی شوی دی، خو دې شپه کې الله تعالی د یو کال په اندازه باندې چې د انسان کم کارونه د هغه سره کېږي، انسان کم کارونه کوي، دا ملایکو ته سپاري. الله تعالی وایي فیها یفرق کل امر حکیم. په دې شپه کې فیصله کېږي هر یو د حکمت والا کار چې د انسان سره تعلق لري، هغه په دې شپه کې فیصله کېږي. د دې وجې نه الله تعالی د دې شپې د عزت په خاطر باندې جبریل امین او ملائک رالیږي دې ځمکې ته. ډېر زیات ملائک الله تعالی ځمکې ته راکوزوي. الله تعالی وایي تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر. او د دې شپې باره کې د خلکو عقیده او ګمان دا دی چې دې شپه کې الله تعالی دعاګانې ښې قبلوي او دعاګانې قبلیږي، بلکې الله تعالی د دعاګانو د قبلولو سره سره الله تعالی عبادتونه قبلوي. دې شپه کې چا دعاګانې وکړې، چا عبادتونه وکړه، چا توبه ویستله، استغفار یې وکړه، تلاوت د قرآن یې وکړه، ذکر یې وکړه، منځونه یې وکړه، نوافل یې وکړه، تراویح وکړې. دا ټول عبادتونه الله تعالی د زرو میاشتو په عبادت باندې حسابوي، یعنې دومره ثواب له ورکوي لکه سړي چې زر میاشتې عبادت کړی وي. مثلا سړي یو منځ وکړه، الله له دومره ثواب ورکوي لکه دا منځ چې زر میاشتې کړی وي. او د دې سره سره الله تعالی مخکني ګناهونه معاف کوي چې چا دغه شپه کې عبادت د ایمان د وجې نه وکړه او د الله تعالی د مخ د وجې نه وکړه. الله تعالی باندې دا عبادت حسابوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د لیلة القدر شپې عبادت وکړه د وجې د ایمان نه په الله تعالی باندې د هغه په رسول باندې و احتسابا، او دا عبادت په الله تعالی باندې حسابوه چې الله تعالی نه د دې اجر غوښته، نو الله تعالی به د ټول مخکني ګناهونه معاف کړي. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د دې شپې دا برکات او خیرونه دا د نمر پرېوتلو نه شروع کېږي تر د سبا راختلو پورې، یعنې ټوله شپه مراد ده. ټوله شپه کې دا خیرونه او دا برکات وي. که چا د نمر ختو نه وروسته د ماښام لمونځ وکړه، د ماخوستن لمونځ یې وکړه، تراویح وکړلې، د هغې نه وروسته یې ذکر اذکار وکړل او نوافل یې کول، دا ټول په لیلة القدر کې الله تعالی حسابوي او د هغې دومره ثواب ورکوي لکه د زرو میاشتو په اندازه باندې. ابن العربي په احکام القرآن کې وایي ان لیلة القدر هي كلها خیر و برکه. دا لیلة القدر چې دی دا ټول خیر او برکت دی، یعنې ټوله شپه دا داسې نه ده لکه چې په دې کې یو ساعت وي او هغه ساعت کې به الله تعالی دعاګانې قبلوي او عبادت به قبلوي لکه د جمعې د ورځې په شانې. جمعې ورځ کې یو ساعت دی چې هغې کې الله تعالی دعاګانې قبلوي، خو لیلة القدر ټوله شپه مراد ده. دا خیر او برکت دې ټولې شپې ته شامل دی. صاحب الدر المنصور وایي په تفسیر د دې قول د الله تعالی کې سلام هي حتى مطلع الفجر وذلك من غروب الشمس الى ان يطلع الفجر. دغه شپه وی د نمر پرېوتلو نه شروع کېږي تر دې چې سبا صادق راوخیږي، تر دغې پورې دا دوام کوي.
او دغه آیات کې په خپله اشاره ده هي حتی مطلع الفجر، دا د سبا راختلو پورې ده. نو خلاصه دا ده چې د لیلة القدر شپې خیرونه برکات دا د ټولې شپې ته شامل دي، د لمر پرېوتلو نه واخله تر د سبا راختلو پورې، او دا یوه لحظه او یو وخت ته شامل نه دي چې لکه د جمعې د ورځې په شانې. جمعې ورځ کې یو ساعت دی چې هغه کې الله تعالی دعاګانې قبلوي، او د لیلة القدر شپه ټوله شپه مراد ده. دا ډیره د خوشحالۍ او د امید خبره ده. والله تعالی اعلم.